راځئ چې اوس د نیوټن دغه قانون کوم ته چې وایي چې زور سیوایي زور یا ټال زور هغه برابر دی په یو شي باندې د هغه شي ماس ځله د هغه شي کې اکسلریشن، او چې زور په کوم اړخ کې دی اکسلریشن په هغه اړخ کې دی. راځئ چې دا یو ډېرې ساده پیښې ته د هغې رڼا پرې وکړو. ساده پیښه دا ده چې یو شی دی لکه یو باکس دی یو صندوق دی په ځمکه پروت دی کې چې دی هیڅ چېرته نه ځي، نو د دې مطلب څه شو؟ د ده ویلاسټي څه ده؟ د ده ویلاسټي صفر ده. کس لاستم صفر ده، ښي لاستم دی نه ځي صفر ده، بر هم صفر ده، لاندې هم صفر ده. ویلاسټي په هر اړخ کې صفر ده، مخکې وروسته هم نه ځي، بس په ځای پروت دی. چې ویلاسټي صفر ده نو په ده کې او نه بدلیږي، صفر ده او نه بدلیږي. دا به ورسره ووایو ولې ووایو چې موږ ځان ته رایاد کړو چې په ده کې اکسلریشن نشته. اوس به داسې کار وکړو چې دغه باکس به راواخلو د یو پوینټ په شکل کې، د یو ټاکي په شکل کې به دلته د ده ریپرزنټیشن. دا زموږ باکس دی، 100 کیلوګرامه دی. راځئ چې داسې وګڼو 10 کیلوګرامه باکس. نو دا دغه 10 کیلوګرامه باکس دی دلته چې ما کوم داغ جوړ د ځمکې په مخ پروت دی. د ځمکې دې مخ ته به ووایو ایکس اکسس، او د ځمکې نه نیغ په بره باندې دغه اړخ ته به ووایو وای اکسس. نو دا باکس به زه سور جوړ کړم چې راته ښکاري دا باکس دی. دا پوینټ موږ ولې جوړوو؟ موږ وایو چې باکس لوی دی، نو چې موږ زور خو په یو پوینټ باندې لګي، نو موږ به داسې وګڼو چې دا باکس لکه یو پوینټ دی چې ټول زورونه ورباندې وکتې شو. اوس په ده باندې یو زور چې کوم دی هغه خو موږ ته معلومه ده چې ځمکې په لاندې باندې راکاږي، ځان پلو د ځمکې مرکز پلو ځان دا باکس راښکلی کېږي. دغې ته به موږ ووایو چې ګریویټي په ښکته راکاږي. سمه ده. او هغه موږ په هغه تیر مثال کې وتل چې هغه برابر یې د ماس ځله جي دی. په ښي لاس او ګس لاس ته زورونه صفر دي، نو موږ به دغه ایکویشن راوالو. دا اف برابر دی د ام ځله ا. دا یو ویکټر ایکویشن دی، نو دی به موږ ایکس ډایرکشن ته ځان له اپلای کړو چې په ایکس ډایرکشن کې سیوایي زور به اکسلریشن پیدا کوي په ایکس ډایرکشن کې، او په وای ډایرکشن کې سیوایي زور به اکسلریشن پیدا کوي په وای ډایرکشن کې. اوس په ایکس ډایرکشن کې خو بیخي زور د سره شته نه، نو دغه کیسه خو په دغه ځای ختمه شوه چې زور زیرو دی او موږ ته پته ده چې د اکسلریشن هم په ایکس ډایرکشن کې نشته، خو په ځای ولاړ دی. نو دواړه غاړې صفر دي، د نیوټن قانون سره سمې خوري. په ایکس ډایرکشن کې خو اس نه کېږي، نو صفر د صفر برابري. اوس په وای ډایرکشن کې که موږ وګورو نو موږ سره یو زور موجود دی. څومره؟ اف جی ورته موږ ویلی دی. اوس که اف جی یوازینی فورس وي نو دا خو صفر نه دی، ځمکه خو دی ځان ته راکاږي. تاسو ته پته ده چې 10 کیلوګرامه دی او دا جی همیشه 9.8 دی، نو 2.0 نیوټنه فورس خو به د باندې موږ ته ښکاره باره پته ده چې ځمکه څیزونه ځان ته راکاږي، که د ځمکې په مخ پراته دي او د لاسه پرېوتي دي. نو د نیوټن په قانون کو زمونږ باوري، نو د ده ویلاسټي په دې وای ډایرکشن کې خو نه بدلیږي، ځکه چې دی په ځای ولاړ دی، نه باره ځي نه ښکته ځي. نو دا د ایکویشن دا غاړه خو صفر ده، وای خو صفر دی، 10 ځله صفر ماسې لس دی، صفر شو. د ایکویشن یو غاړه خو صفر شوه. اوس که دغه یوازینی فورس نو دا خو صفر نه دی، 2.0 نیوټنه دی، نو دا خو غلطه خبره شوه. د دې مطلب دا دی چې په دې وای ډایرکشن کې به موږ سره خامخا یو بل فورس موجودي. دا به د کوم ځای نه راځي؟ وسو دا زور به پې څوک لګوي؟ دا به د ځمکې دا مخ لګوي، او دغسې فورس ته وایي نارمل فورس. نو که د نیوټن په قانون زموږ باور دی، نو موږ به دا ایکویشن لږ صحیح ولیکو. دغه نارمل فورس چې څه ته وایي، دا نیغ د ځمکې مخ چې په بره لګوي، هغه په وای ډایرکشن کې دی، نو هغه پازیټیو دی. او دا اف جی چې کوم دی دا په نیګیټیو وای ډایرکشن کې په ښکته دی، دغه نیګیټیو دی.
صحیح شو او د ایکویشن هغه بل غاړه خو 0 ده ځکه چې اکسلریشن پکې شته نه خو موږ ته د باکس نه پته لګي نو د نیوټن په قانون باندې زمونږ باور او په وای ډایرکشن کې موږ ول چې اس سی وای فورس نشته ده کشتا د یو نه سیوا دي دوه دي او یو بل کینسل کړي دي سیوای فورس موږ سره پاتې نشو دغه باور موږ د دې جوړه کړو چې یو نوې فورس ځان ته راو پیژنو معلوم کو کم ته چې نارمل فورس وي کله چې زونه د ځمکې په مخ پراته نو دغه نارمل فورس ور باندې لګي او کله چې یو سیس په میز پروت دی د میز مخې په لګي په هر یو مخ باندې چې یو شی پروت دی هغه مخ ور باندې نیغ په نیغه یو فورس لګي یعنی ټینګ کړی هغه شی د یو فورس په ذریعہ نو د دې کوېشن د موږ دا پته ولې یو شی په ځای پروت دی نو په دې چې کوم نارمل فورس دی هغه برابر شو د اف جی د وزن برابر شو نو اف ان دلته موږ سره برابر شو دا نارمل فورس دا موږ سره برابر شو د اف جی او اف جی خو موږ معلوم کو چې نه 2.0 نیوټن دی نو دا فورس په مخامخه 2.0 نیوټن دی اړه شو دا یو بل پیخه مونږ وکاته اسانه پیخه مو کړه باکس پس مکه پروت دی چیرته نزي دا په دغه د نیوټن په قانون باندې موږ باور موږ د دې جوړه کړو چې نو فورس معلوم کو چې ته نارمل فورس وای چې د زمکه مخې په یو سی لګي په بره باندې یا د میز مخې په لګي وسه دا نارمل فورس چې کوم دی دا هر یو سطح یا سرفیس چې وته وي هغه په یو سیس باندې لګي کو په یو سیس په سرفیس باندې پروتي مثال په توګه کو پزمکه باندې تا د سي یو تخته د سي په ترسو دروله دا تخته دی ودروله دیوال ته او په دې تخته باندې د باکس کې خولو تخته باندې د باکس کې خو د نوس مونږ وایي چې دا تخته دا مخ چې دی دا په دې باکس باندې یو زور په بیخي د خپل مخ ته پرپینډیکولر په یو زور لګي چې مخ په کمړخ کې یعنی دا د میز مخ ته په ترس باندې او په دې باندې کتاب پروت دی یا څه شی پروت دی نو په دې مخ ته بیخي پرپینډیکولر په د باندې یو زور لګي دغه مخ به په لګي دغه ته نارمل فورس وي دا به خامخا چې مونږ اوس په خپلو حسابونو کتابونو کې شریکو شاملو اوس راځي چې د نیوټن قانون یو بل پیښه ته ورپلای کو او یو بل فورس معلوم کو د نیوټن په قانون به زمونږ باوري دا غي پریډکشن براوزي پریډکشن پیښوینه به وکي نوې فورس به معلوم د مثال په توګه تا یو باکس